الله مبخا یو ضروری اعلان ووري پاچا سلامت حکم کړی دی که د نن نه وروسته چا دروغ وویل او گیر شو نو په یو دروغ به 15,000 روپۍ جرمانۍ ټول ولس دې خبر وي. وزیر صاحب مهرباني وکړه کېنه. مننه پاچا صاحب. وزیر صاحب ته مې چې کوم کار پسې لېږلی وې د هغې دې څه نتیجه راوړه؟ پاچا سلامت ستا د امر په مطابق زه په ټول ښار کې وګرځېدم او څېړنه مې وکړې. عموما خلک اوس دروغ نه وایي، خو پاچا سلامت یو تجار راته چا وښود چې هغه ډېر دروغجن دی. کله چې زه ورغلم او پوښتنې مې ترې وکړې هغه وایي یو څه او حقیقت کې دی بل څه. پاچا سلامت هغه وایي چې زما یو زوی دی خو خلک وایي چې د هغه 15 زامن دي. دوهم هغه وایي چې ما سره 80 لکه روپۍ سرمایه ده خو خلک وایي چې د دې سره ډېرې زیاتې پیسې دي. دریم هغه وایي چې زما 20 کاله عمر دی خو خلک وایي چې د دې عمر 15 کاله دی او دې سره څه وکړو پاچا سلامت؟ دا درې واړه خبرې دروغ دي. داسې وکړه چې دې زما د فرمان نه سرغړونه کړې ده. دا څنګه زما په پاچاهۍ کې دروغ وایي؟ ځان سره یو څو عسکر هم کا او ورشه ورته ووایه ورته پاچا صاحب دربار ته غوښتی او زما دربار ته حاضر کا. ځه امر دې په سر سترګو پاچا صاحب همداسې به وکړم. تجاره ستاسو زامن دي؟ باچا سلامت زما یو زوی دی. ستا سره څومره سرمایه ده؟ زما سرمایه تقریبا 80 لکه روپۍ ده. ستا عمر څومره دی؟ زما عمر 20 کاله دی. تجاره تا ته لکه چې معلومات نشته چې په یو دروغ ویلو 15,000 افغانۍ جریمه کېدلی شي او تا درې خبرو جواب د دروغو راکړ چې حقیقت څه بل شی دی. وزیره زما دا حکم دی چې دا تجار د 15,000 افغانۍ جریمه شي او هغه پیسې د دولت په خزانه کې واچول شي ځکه چې درې خبرې دروغ وکړې او د یو دروغ په سر 15,000 افغانۍ جریمه ده. دې زما د حکم نه سرغړونه کړې ده. امر دې په سر سترګو پاچا صاحب. تجاره ولې دې راته دروغ وویل؟ ستا اولادونه 15 دي خو ته وایې چې زه یو زوی لرم. په دولتي اسنادو کې ستا سرمایه د 80 لکه روپو نه زیاته ده خو ته وایې چې 80 لکه روپۍ سرمایه لرم. عمر ستا 15 کاله دی خو ته وایې چې 20 کاله عمر لرم. ولې؟ د دې دروغو سبب څه دی چې ته دروغ وایې؟ باچا سلامت دا چې څه تاته دروغ ښکاري همغه اصل حقیقت دی. زما 20 کاله عمر ټول په نیکۍ او ایماندارۍ کې تیر شوی. همغه زه خپله اصلي عمر بولم او ما په خپل ژوند کې 80 لکه روپۍ د جومات په ودانیو کې مصرف کړي دي چې همغه زه خپل اصلي دولت بولم. او زما 15 زامن دي چې 4 ترې بدعمله بد اخلاقه او نااهله دي چې یو زوی مې ډېر نیک صالح دی همغه زه خپل اصلي اولاد بولم. تجاره موږ ستا د جوابونو څخه خوښ یو. رښتیا هم عمر هغه دی چې په نیکو او ښو کارونو کې تیر شي. دولت هغه دی چې د الله تعالی په لار کې مصرف شي او اولاد هغه دی چې صالح نیک او د ښو اخلاقو څښتن وي. وزیره دته جرمانه معاف کا دا په حق دی. تاسو تللی شئ، تاسو ته اجازت دی.
مننه باچا صاحب. د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی و